دا قبر سبحان الله بدي کې چې انسان کیږي دا قبر راتنګي. رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه پیژنې سعد بن معاذ کړه. دا سعد بن معاذ غدن د غزوه احزاب غزوه خندق د خندق جنگ کې لګېدلی زخمی شوی او وینې ترې ډېره تللې وه او بیا د رسول صلی په جومات کې وفات شو. خیمه لګېدلې وه رسول صلی دغه ځای کېدله خیمه لګېدلې چې خدمت یې کوو ملګري ورته نږدې خواله ځي راځي. د شپې مړ شو. سهار د ملګرو رامنډې والې رسول صلی ته ور وټکوي یا رسول الله سعد مړ دی. رسول صلی ما ته پته نه مړ دی. وایي تا ته څنګه پته ولګېد؟ الله عرش رقېدلی او کله د هغه نه ساه وته. دا انسان چې د چا د مرګ سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی الله علیه وسلم 80,000 ملایکو کله چې دی د بقي په دې مقبره کې ښخ کړی شو دا اوس چې په مدینه کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر. صحابه کرام ډېر مینو په رسول الله او دا کیسې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا او ولې او څنګه او چونکې چنانچې هغه به دا کیسې نه کولې خو چې پیغمبر څه کوي دغه به یې کوله. چې رسول صلی الله اکبر صحابه کرام الله اکبر بیا رسول صلی الله اکبر هغه بیا وی الله اکبر رسول صلی بیا وی الله اکبر هغه بیا وی الله اکبر وی د مدینې د مخبري و خوځېد په دې اواز باندې. صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وی یو تکبیر مو وی تاسو به یې باندې قبر راتنګ شوی وی. سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په دې باندې قبر راتنګ شوی نو ما وی دعاګانې غوښتې او الله ته مې منتونه کول او زارۍ مې کوله چې الله سبحانه وتعالی دې د دې نه بچ کړي. نو یا قبر ورته پراخه شو. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. وی که چېرته د قبر د دې تنګېدو نه څوک بچ کېدی که نه سعد بن معاذ